مونږ او تاسو به ټول مړه کیږو او دا مولار ده. نو اسلام د دې سفر متعلق چې سړی د دنیا نه ځي آخرت ته څه کول پکار دي، دې وخت کې زما په ذهن کې 22 آداب دي. پکار دا دی چې سړی د 22 خبرو لحاظ وساتي. اول نمبر خبره دا ده چې ښه مرګ هغه دی چې د هغې نه مخکې مرضي. دا مرض مریضي دا مقدمه د مرګ ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ناګهانه مرګ ته ښه نه دي ویلي. اگر که په بل حدیث کې تفصیل دی چې ناګهانه مرګ دا د مؤمن دپاره تحفه ده خو د کافر دپاره شر دی. د هغې وجه دا ده چې ناګهانه مرګ کې داسې سیرت صاحب چې سړی وصیت ته جوړ نه شي، پردي قرضونه ورباندې چا باندې قرضونه یا منځونه روجې قسمونه دا ورباندې پاتې شي، وصیت برابر نه شي، دی همداسې قرضدار د دنیا نه لاړ شي. خو د مؤمن شان دی چې دا ټول به ادا کړي. نو ځکه رسول الله مبارک ترېنه مؤمن مستثنا کړی. نور ښه مرګ هغه دی چې د هغې نه مخکې مریضي وي، عام په عادي مرګونو کې توبې ته فکر شي، وصیت ته فکر شي، آخرت طرف ته متوجه شي. نو چې سړی مریض شي نو شریعت د ده اولنی یو قدر کړی، هغه دا دی چې کله د انسان صحت برابري نو ایمان په مابین د امید او د الله تعالی د ویرې په منځ کې دی. الله نه به ویریږي هم د الله د رحمت امید به هم ساتي. خو چې کله صحت برابري نو ویره به دې ډېرئ، امید به دې کمي. که صحت مې برابر دی، عذر راته نشته، نو پکار دی چې الله نه سړی ډېر وویریږي. خو چې کله دی مریض شي نو شریعت د سره بیا یو ګزاره کړې ده چې دی به دا طرف د رجا او د امید زیات کی، خوف به کم کی. الله نه به ویریږي خو کم، خو د الله تعالی د رحمت امید به ډېر ساتي. دا اولنی دی. دویم نمبر دا دی چې کله سړی مریض شي نو شریعت دته یو بل قدر ورکړی. نور خپلوان اقارب مسلمانان به راځي او د ده به د مریضۍ پوښتنه کوي. مریضۍ پوښتنه کې سیرت صاحب 2 فایدې دي. یو د دنیا فایده ده، یو د آخرت فایده ده. د دنیا فایده پکې دا ده، موږ د استادانو نه اورېدلي دي چې سړی د کم مریض پوښتنې ته ورغی او دغه مریض په کم مریضۍ باندې مبتلا و، دغه مریضي الله تعالی په دې پوښتنې کوونکي نه راولي. او دا غټه خبر ده. مثلا یو سړی لاړو او د چا پښه ماته ده، چپه پښه یا ښی، دې پوښتنه وکړه دا پښه الله تعالی د محفوظه کړه. یا د یو سړي تور زیړی دی او تی پوښتنې ته ورغلې، دا مریضي الله در باندې نه راولي. د یو سړي کینسر دی د وینې، د یو سړي د زړه تکلیف دی. نو لویه فایده سیرت صاحب دا ده د دنیا چې دغه مریضي الله بیا پتا نه راولي. د آخرت فایده پکې دا ده چې سار رالی حدیث کې راغلی دي، سار دې پوښتنه وکړه ماښامه پورې چې څومره د الله تعالی مخلوقات دي، تر دې پورې رسول الله مبارک فرمایي چې په اوبو کې میان د دپاره د مغفرت دعا کوي او چې ماښام لاړې تر ساره پورې. نو دا قدر الله تعالی د دې مړي په وجه باندې، د دې مریض په وجه باندې الله تعالی دې سړي ته ورکړو، دې دپاره چې په مرضۍ کې ورشي د هغه حوصله افزایي وشي، د هغه تسلي وشي.